د سرپرست دفاع وزیر مولوي محمد په لارښوونه افغان ځواکونو د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستان دو امنیتي پوستې نیولې دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د سرپرست دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په لارښوونه افغان ځواکونو د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستان دو امنیتي پوستې نیولې دي. د دفاع وزارت سرچینو ویلي دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د پاکستان له لوري پر افغان پوستو ډزې وشوې او وضعیت ترینګلی شو. د مسؤلانو په وینا افغان ځواکونو د ځان دفاع په موخه متقابل اقدام وکړ او د لنډې نښتې وروسته یادې پوستې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. د وزارت په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او سیمه دا مهال تر بشپړ کنټرول لاندې ده. همداراز ویل شوي چې په نیول شویو پوستو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. تر اوسه د پاکستاني لوري لخوا په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویل شوي. خپلواکو سرچینو لا هم د دې ادعا پخلی نه دی کړی. ځایي اوسیدونکي وایي نښته نن سهار پیل شوه او څو ساعته یې دوام وکړ. د دوی په وینا د درنو سپکو وسلو ډزې اورېدل کېږي خو ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د چارو شنونکي باور لري چې د سرحدي پوستو نیول کېدل کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او پوځي اړیکې لا پسې ترینګلې کړي. دوی ټینګار کوي چې د شخړو حل باید د ډیپلوماتیکو لارو ولټول شي څو د لا زیاتې بې ثباتۍ مخه ونیول شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.